عصمت الانبیاء چې انبیاء کرام الله جل شانه د ګناه نه او د خطاګانو نه معصوم پیدا کړي. پیغمبر چرته ګناه نه کوي، دا زموږ مذهب دی، نه د پیغمبرۍ نه مخکې او نه د پیغمبرۍ نه وروسته. بعضې په مسلمانانو کې داسې خلک هم دي چې هغوی د پیغمبرۍ نه مخکې خو کیدی شي او د پیغمبرۍ نه پس بیا نه شي کېدی. خو زموږ عقیده دا ده چې د پیغمبر نه د پیغمبرۍ نه مخکې ګناه کېږي او نه د پیغمبرۍ نه وروسته. دا زموږ عقیده ده او دا د خپل خپل دلایل دي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا د الله جل شانه رحمت ته په انبیاء کرامو باندې چې هغه معصوم پیدا کړي. معصوم دا مطلب هغه ګناه نه کوي، بس ګناه هغه نه کوي. او سچ مونږ تخکاری چې دا ګناه ده، پیغمبر ګناه وکړه نو هغه ګناه نه وي. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ لکه الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الله تعالی فتح مکه درکړه چې لویه فتح ده او ښکاره فتح ده د دې دپاره چې الله ستا ګناهونه معاف کړي. لیغفر چې معاف کړي لك الله تا ته الله ما تقدم من ذنبك، هغه چې تا مخکې ګناهونه کړي او ما تأخر او کوم چې وروستني دي. نو اوس دلته خو ګناه ذکر شوی د پیغمبر. ذنب څه ته وایي؟ ګناه ته وایي. نو ډېر مثالونه مې دله درکړو. یو سیزي که نه، یو لفظ د عربی کمال دا دی او نور ډېر ژبو کې هم دا خصوصیت شته چې یو لفظ کله ذکر شي نو د هغې معنی په نسبت سره بدلیږي. پوهېږئ؟ یو لفظ دی محبت. څه؟ محبت. زه ویم زما محبت ته د خپل استاد سره د دې یو مطلب دی، او زما محبت ته د خپل مور سره دی بل مطلب دی، او زما محبت ته د خپل ښځې سره دی بل مطلب، زما محبت ته د خپل بچی سره دی بل مطلب، زما محبت ته د خپل شاګرد سره دی. مطلبونه بدل دي که بدل نه دي؟ کم محبت چې د ښځې سره هغه څوک د بل چا سره کوي. پوهېږئ؟ نو چې د یو لفظ کله نسبتونه بدلیږي که نه، د دې معنی هم بدلیږي. نو اوس ذنب یو لفظ دی چې دا مونږ ته منسوب شي نو دا ګناه ته وایي، خو چې پیغمبر ته منسوب شي دی بیا بله معنی ده. نه پوهېږئ په دې باندې؟ پوهېږئ؟ نو لیغفر لک څه معنی ده؟ هغه کارونه چې د پیغمبر نه وشي او هغه د بهتر خلافي. څه خلافي؟ د بهتر خلافي. یو دوه آپشنز یې الله جل شانه ورکړي، دا یا دا، دواړو کې تا ته اختیار دی. او یو پیغمبر یو آپشن اختیار کړي او هغه آپشن هغه بهتر نه وي، هغه بل آپشن بهتري. الله جل شانه فرمایي چې ته چونکې ستا عهده ډېره زیاته غټه ده ای پیغمبره، نو دا غیر اولا کار چې کوم بهتر نه دا چې تا اختیار کو نو دا ستا په حق کې داسې لکه تا چې یو غټه ګناه وکړه. پوهېږې په دې باندې؟ تا ته ما ووي چې کله شخصیات یو انسان، تاسو ته بل اوس ما مثال درکړو، یو عام سړی په خرګاډۍ کې ګرځي نو څوک څه نه وایي، خو که زه کېناستم بیا ولې خرګاډۍ کې تلل ناروا دي؟ په خر خو سورلي کول هم سنت دي، خو که زه کېناستم خلک به څه وایي؟ ځان یې شرمولی په خره ناست دی. پوهېږئ؟ نو ځینې کارونه داسې چې د هغه د ځینې شخصیاتو دپاره نامناسب وي، د هغه د مروت او د هغه د هغه عهدې او د هغه د مرتبې او د هغه د مقام خلاف ناروا نه وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء کرامو هغې چې په یو څو آپشنزو کې یو آپشن اختیار کړی دی نو هغه د نورو خلکو دپاره ګناه نه وي، خو الله جل شانه فرمایي ای پیغمبر تا دا کار وکړو دا داسې ولکه تا چې ګناه وکړه. نه پوهېږئ؟ نو لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک دغه معنی ده چې پیغمبر ته کله د ګناه نسبت وشي په قرآن مجید کې یا په احادیثو مبارکو کې دی بل مطلبي، او مونږ ته چې کله نسبت وشي دی بل مطلبي. ورسېدی په دې باندې؟ زه خیر په دې بحث کې نه پرېوځو، دا یو لوی اختلافي مسله ده، او خصوصا د علماء دیوبند او د جماعت اسلامي او د پنجپیریانو په خپل منځ کې په دې کې چې کومه لویه جاخه ده، صحیح ده،
آی کې نه پرېوځو خو چې کومه زموږ عقیده وه هغه مې ته بیان کړه چې د پیغمبر نه د نبوت نه مخکې ګناه کېږي نه د نبوت نه پس ګناه کېږي. صحیح ده. اوس موسی علیه السلام مبارک یو دوه کسان جګړه کوي، یو له سپېړه ورکوي او فقضا علیه هغه سړی مري. نو اوس موسی علیه السلام خو قتل نه کوو، پوهېږئ په دې خبره باندې؟ خو موسی علیه السلام خپل شریعت او چې کوم د هغه یو فطرتي مذهب و هغه اپلای کو چې دا ظالم دی ګوره په مخ سره ظلم کوي، بس هغه له سپېړه ورکړه سړی خوله کې یې نیولې او راتوی کړه. اوس موسی علیه السلام خو نه غوښته چې دی اوس دا دې ته که وګوري نو ظاهرا خو موسی علیه السلام هم موږ وایو چې یو ګناه یې وکړه سړی مړ کړی، پوهېږئ په دې باندې؟ خو دا ګناه نه وه ځکه اوس هغه طاقت ته موسی علیه السلام په سپېړه کې الله ږدلی خو هغه ته څه پته وه، پوهېږئ په دې باندې؟ لکه څنګه چې موسی علیه السلام مبارک ته پته نه و سیز راچوت کو په یوازې چې څو پهلوانانو به بوکه راچوتوله د مدین د حضرت شعیب علیه السلام د لوڼو دپاره. موسی علیه السلام په لاس کې امسا د پته ورته نشته دا څه شی دی، پوهېږئ؟ او تاسو ته ما ویلي کم کار چې د انسان په اختیار کې نه وي په هغې انسان نه ګنهګارېږي، نه رسوي په دې باندې. په دې لاره باندې مونږ ځو که نه په بازار کې څونه میوزیک لګېدلی، اوس به دا ټول خلک ګنهګار وي. ته چې کله قصد د یو ګناهو کې اراده وکړې نو ته بیا هله ګنهګارېږي، غیر اختیاري کار باندې سړی نه ګنهګارېږي. مونږ تلو په والد محترم رحمت الله علیه، زه به ځان سره ډېر زیات چکر له بوتلم هر ځای ته. نو مونږ پېښور کې لومبی چې بیا زه بوتلم د اتوار روز به میاشت کې به یو پېره ماله چکر راکړو پېښور ته چې ته پارک ته به بوتلم، خصوصا زه به د 6 ستمبر او د 7 ستمبر کم یوم دفاع پاکستان او پلان کې هلته به چې جازونو کم هغه نمایش و زه به هغې له بوتلم او ښه هوټلو ته به بوتلم، ښه خوراک به یې راباندې کو، چکر به یې راکو، هر څه به یې راله واغسته. نو هلته په هغه مینی بسونه چې کوم په پېښور کې چلیږي نو مونږ په هغې کې ناست نو یو سړي تیز میوزیک لګولی و. زه وړوکی وم، ما داجي ما زه دې سړي ته وایم چې دا میوزیک بند کړي، بس ما ته وایي مه وایه ورته. ما دې چې ولې وایي دا ډېر بد اخلاقه قوم دی، که ته ورته وایې لانجه جوړېږي اوس په څه ووایي چېرته، نو ما دا خو ګناه نه دی اورېدل. نو ما ته وفرمیل کم څیز چې د انسان په اختیار کې نه وي په هغې انسان نه ګنهګارېږي، پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ کم څیز چې د انسان په اختیار کې. هغه یو ورځ ما مسله وکړه که نه، ما یاره که ړومبی نظر سړی چوت کي که نه په بازار کې بد نظري وکړي نو په دې دی نه ګنهګارېږي، او که دی بل نظر بیا چوتی نو بیا دی ګنهګارېږي. نیاز علي ما ته وایي استاد که دا یو نظر پرې راټیټ کړي سړی نو بیا که دا یو نظر الحمدلله وایي که دا یو نظر پرې راټیټ کړي نه، یو څیز چې ستا اختیار ته کله وړي ته ګنهګارېږي، ستا په اختیار کې کله نه ته نه ګنهګارېږي. شریعت چې د لومبي نظر دا خبره کوي دا هغه غیر اختیاري نظر یادوي. کله چې دا ستا اختیار ته راغلی ته اوس په قصد ګوري نو که ته پې نیم نظر هم راټیټ کړې ته بیا ګنهګارېږي، پوهېږې په دې؟ خبره مې دا کوله چې زموږ عقیده دا ده، زموږ مذهب دا دی چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه صادري. ولې دا ولې زموږ مذهب دی؟ دې وجه ده دا پیغمبر د خپل امت لپاره یا د نبی علیه السلام مبارک د تمام امتونو لپاره یو آیډیلی صحیح نمونه یو مثالی، او چې کله کم یو څیز ستا دپاره مثال او نمونه ده هغه ناقص شو، ګناه یې وکړه، غلط کار یې وکړو، هغه بیا د مثال جوړېدو قابل پاتې کېږي، پوهېږئ؟ د مثال جوړېدو قابل نه دی. سړی خو د ځان دپاره نمونه او مثال او آیډیل هغه انسان ګرځوي کم چې کاملي پیغمبر کاملي، ځکه الله جل شانو فرمایي بار بار اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول. دا ولې؟ من یطع الله من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو دا داسې دی چې د الله اطاعت وکړو. الله جل شانو دا د انبیاء کرامو کمال ذکر کوي چې دا څونه مکمل ذات الله جل شانو دنیا ته رالیږلی. مثال دی اوس چې مثال ګناه وکړي
زما څه کار دی زه بیا د هغه تابعداري کوم نه پوهېږئ په دې هغه خو ناقص شو ناقص سړي خو مونږ تابعداري نه کوو نو زمونږ عقیده دا ده چې پیغمبر نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه کوي ځکه که د نه ګناه وشي دی بیا زمونږ دپاره مثال او د تابعدارۍ هغه هدف نشي جوړېدی مونږ بیا د تابعداري نشو کولی پوهېږئ په دې خبرو نه الله جل شانو فرمایي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولولا فضل الله علیک که پتا باندې الله فضل نه وی نه قرآن دله الله نه وی درکړی ورحمته د الله رحمت پتا باندې رحمت ای عصمته د الله هغه چې تی معصوم پیدا کړی دغه د الله فضل پتا باندې نه وی لهم طائفة منهم قصد او اراده به کړې وه یو قوم یو ډلې په دې منافقانو کې یضلوک چې تا تیر باسي څه مطلب دی مخکې کوم خیال کړی یو فیصله راغلی وه یو سړي غلا کړې وه طعمه او د هغې الزام بیا په یو یهودي باندې لګو نو الله نبي علیه السلام ته وفرمیل چې د یهودي دی په حق باندې دی او طعمه غل دی اگر چې کلمه وایي منافق دی نو الله جل شانه فرمایي چې د هغه قوم ستا خواله راغی او تا ته دا خبره وکړه چې یاره ته د طعمه په حق کې چې کوم منافق دی د ده په حق کې فیصله وکړه ځکه دا خو زموږ ملګری دی مسلمان دی د ده په حق کې فیصله وکړه هغه یهودي دی نو دا منافقان دا ټول ګروپ د دې دپاره راغلی چې نبي علیه صلات وسلام تیر باسي مونږ خو کلمه ویلې او ته زموږ په حق کې فیصله نه کې الله جل شانه فرمایي که د الله فضل او د الله رحمت پتا باندې نه وی قرآن یې ته نه نازلولې وحی درته نه کولې او ته معصوم نه وی د ګناه نه الله جل شانه دا فضل که نه وی نو ته به دې خلکو خطا کړی وی بل طرف ته به یې بوتلی وی پتا به یو غلطه فیصله کړې وه پوهېږئ په دې خبرو باندې وما يضلون الا انفسهم او که تی چرته تیر باسلې وي تی چرته غلط طرف ته بوتلې وي نو ته خو په دې نه ګناهګاري دي ځکه ته خطا شوې که نه فرض که ته خطا شوې تا ته خو وحي راځي ته نه خطا کېږي خو که دی چرته ته خطا کړی وي نو دا بیا ستا خطا نه ده ځکه دا ستا په اختیار کې نه ستا ته وحي نه ده راغلی ګوره یاد ساتي پیغمبر چې چرته یو خبره کوي پیغمبر د الله جل شانو د وحی نه بغیر کار نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر چرته د ځان نه خبره نه کوي سو پورې چې ورته وحی نه راغلی الله قرآن مجید کې فرمایي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو فرمایي چې تا ته د الله وحی راځي دا ستا اختیار دی چې ته په وحی باندې عمل وکړي خو که چېرته وحی نه وی راغلی او بیا تا د دې فیصله کړې وی نو تا خو به ظاهر ته کته او ظاهر خو دا مسلمان او مسلمان خو دروغ نه وی دی په حق کې به د فیصله کړو نو دا به ته دې تیر باسلی وي نو پتا به یو غلط کار کړو خو خیر دی ستا چونکې په اختیار کې نه وه نو دې ټوله ګناه به په دې منافقانو راتله پتا به هېڅ څه نه راتله نو وما یضلونه دی نه تیر باسي الا انفسهم مگر خپل ځانونه چې خپل آخرت تباه کوي دوکه کوي تا سره وما يضرونك من شيء دي ته ذره برابر نقصان نشي در رسوله وجه د هغې دا ده یعنی دا مخکینی خبرې چې وي دا د ماضي وي د پاست وي اوس د فیوچر خبره کوي الله جل شانه وما يضرونك من شيء او یاد ساته پیغمبر دي ته ذره برابر ضرر نشي در رسوله پتا غلط کار نشي کولی ولی د الله جل شانه فضل و کرم پتا باندې چې الله ته وحي کوي وروسته به الله جل شانه وفرمایي چې وانزل الله عليك الكتاب تا ولی دی نقصان نشي در رسوله تا ولی نشي دوکه کولی پتا غلطه فیصله ولی نشي کولی ځکه چې وانزل الله عليك الكتاب الله جل شانه پتا کتاب نازل کړي پوهېږئ په دې خبرو والحکمه والله جل شانه تعالی حکمت تر کړي حکمت سنت ته وي احادیث مبارکه ته وي قرآن واحده احادیث مبارکه واحده پوهېږئ قرآن واحده احادیث مبارکه واحده صرف فرق پکې دا دی چې د قرآن تلاوت کیږي او د احادیث تلاوت نه کیږي وحی مطلو وحی غیر مطلو پوهېږئ نو اوس الله جل شانو فرمایي تعالی ما قرآن درکړی تعالی ما احادیث درکړي نو د دې برکت دا دی چې دا خلک تا نشي دوکه کولی دې نه معلومه شوه چې کم سړي سره د قرآن مجید صحیح علمي او د احادیث مبارکه او صحیح علم وسري په الله مې د قسمي که دی څوک تیر باسي په الله مې د قسمي که دی څوک دوکه نشي دوکه کولی ټول مخلوق ته بل طرف ته دی یوازې څوک نشي دوکه کولی الله جل شانو فرمایي دي تا نشي دوکه کولی دي تا نشي تیر باسلی ولې وانزل الله عليك الكتاب تعالی الله قرآن درکړی والحکمه او احادیث درکړي احکامات شرعیه چې احادیث مبارکه دي
دویمه خبره چې کوم د دې آیت مبارکه مقصدی خبره وعلمک ما لم تکن تعلم ای پیغمبر تا ته هغه څه ښودلي چې ستا په علم کې نه و تا ته هغه څه ښودلي چې ستا په علم کې نه و دا مضمون الله جل شانو ډېرو ځایونو کې قرآن مجید کې ذکر کړی بل ځای کې هم دی الله جل شانو فرمایي تقریبا سورة یونس کې دی سورة هود کې دی تقریبا الله جل شانو فرمایي تعالی الله جل شانو تا الله جل شانو وحی وکړه د نوح علیه السلام واقعه د بیان کړه دا ټولې واقعې د پیغمبرانو ته بیان کړې اخر کې ورته فرمایي چې دا هغه د غیب علم دی چې ما كنت تعلمها انت ولا قومك نه تا ته پته ونه ستا د امت ته پته وه او ما درته د دې خبر درکو دا د غیب هغه علم دی د غیب دا مطلب چې تا ته پته نه وه ستا د سترګو نه پټو لکه د نوح علیه السلام د قصې پته نه وه د موسی علیه السلام د قصې پته نه وه د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام د قصې پته نه وه اوس الله جل شانو نبی علیه السلام ته وحی وکړه پته ورته ولګېده الله جل شانو فرمایي چې دا هغه واقعات ته غیب دي چې تا ته پته نه و تا او ستا قوم ما د دې واقع نه خبر کړی نو علمک الله تا ته علم درکو ما د هغه څه لم تکن تعلم چې تا ته د هغې څیزونو علم هغه نه و پوهېږې په دې باندې هغه دا چې الله جل شانو دلته په دې آیت مبارکه کې دې مراد هغه د فیصلې صحیح طریقه ده چې الله جل شانو مخکې فرمایلو په یو آیت کې چې ما ته قرآن مجید نازل کړی دی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله تا ته الله کتاب درکړی په حق یې درکړی او د دې دپاره یې درکړی چې د خلکو په منځ کې چې کومې فیصلې راځي ته به هغه کې او په هغه طریقه باندې به یې کې کومه طریقه چې درته الله جل شانو ښودلې ده طریقه به کومه چې کومه الله جل شانو ښودلې ده نو د هغې طریقې تذکره الله جل شانو فرمایي چې وعلمک ما لم تکن تعلم الله تا ته هغه طریقه د فیصلې وښوده چې هغه طریقه تا ته نه وه معلومه او بیا الله فرمایي وکان فضل الله علیک عظیما دا د الله جل شانو لوی فضل دی په تا باندې تا تاسو ته وایي چې فضل الله څه مطلب دی د قرآن مجید علم کوم علم چې الله نبی علیه صلات وسلام ته ورکړو هغه الله جل شانو په دې لفظ سره ذکر کوي وکان فضل الله د قرآن او د حدیثو دا کم علم چې دی دا علیک پتا باندې عظیما ډېر لوی دی د دې آیت مبارکه نه معلومیږي چې د علم نه بل چوت عمل نشته په کائنات کې قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل ټول کائنات دا اسم نه دی الله فرمایي دا ډېر زیات لږ دی چې کله د علم تذکره الله فرمایي وکان فضل الله علیک عظیما پوهېږئ په دې باندې ټول دنیا د علم په مخ کې صفر کړه صفر الله جل شانو فرمایي وکانه فضل دین معلومیږي چې علم بهترین عمل دی په اعمالو کې وکانه فضل الله او د الله جل شانو فضل یعنی علم د قرآن او د احادیث علیک پتا باندې عظیما ډیر لوی نظر د لګېدو په شریعت کې څه حقیقت شته او کنه او واقعي نظر لګي او کنه لګي ګوره د دې تذکره الله جل شانو قرآن مجید کې کړې ده په سورې یوسف کې مفسرینو حضرات په هغې باندې ډېر ښه کلام کړی دی ښه تفسیر یې کړی دی هغې آیت مبارکه لومبی آیت چې کوم مفسرینو پې بحث کړی دی هغه حضرت سورې یوسف ته په هغې کې یو آیت مبارکه دی چې حضرت یوسف علیه السلام چې کوم والد صاحب یعقوب علیه السلام نو چې کله مصر ته خپل بچي لیږل ورته وی یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ای زما بچو چې تاسو کله ځئ نو په یو دروازه من نه وځئ په مختلفو دروازو باندې نه وځئ نو مفسرینو حضرات په دې لیکلي احکام القرآن کې امام جساس رحمت الله علیه امام رازی رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه بلکې تمام مفسرینو تقریبا هغې لیکلي دي چې په دې کې یو وجه دا هم وه چې په دې باندې چېرته بد نظر ونه لګي بد نظر پې ونه لګي دویم آیت مبارکه هغه تقریبا د سورة کهف دی ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله مفسرین حضرات فرمایي چې یو څیز ته حیران کی او ته ورته حیران شي چې دا لا څنګه څیز دی په تعجب کې شي نو ورته څه وایه چې ما شاء الله لا قوة الا بالله په دې آیت مبارکه باندې مفسرین لیکلي بل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې العین حق کتاب الطب کې تقریبا
په بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام فرمایل دا نظر نه ده نظر لګیدل دا حق دی او په مسند بازار کې روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د تقدیر نفس د تقدیر نفس د ټولو نه زیات چې د خلکو په مرګ کې د کم سیز لاس ته هغه نظر دی فایي خلک چې ومري د تقدیر نفس زیات په څه باندې مري په نظر باندې ایو روایت کې راځي نبی رسول الله مبارک فرمایل چې دا نظر خو انسان قبر ته رسي او اوخ کټوي ته رسي اوخ کټوي ته رسي خطرناک چیز دی دا دغه حقیقت ته دی او دا انسانی اثرات دی یو بل په بل باندې فلسفیان حضرات فرمایي چې دا په انسان کې الکترو میګنیټک کرنٹ موجودی چې دا کوم فکر او سوچ دی چې دا تعجب کوي دا یو کرنٹ جوړیږي او هغه بل انسان ته چې کوم ته نظر لګي هغه ته دا ترانسفر شي چلته ترانسفر شي نو دا هغه په اعصاب باندې غلط اثر وکړي دا فلسفیان حضرات وی خیر هغه زموږ د لپاره دلیل نه زموږ د لپاره دلیل لري چې نبی رسول الله فرمایي العين حق دا بد نظری نظر لګیدل دا حق دی صحیح ده د برکت لپاره د قران مجید آیتونه وغیرہ د کور په دیوال باندې لګول جایز دي که ناجایز دي جایز دي خو په شرط دی چې ادب سړی کولی شي جایز دي لګولی شي په شرط ادب باندې چې صفایي خیال ساتي او چرته راونه غورځېږي داسې ځای کې بینک دی لګولی شي څه نقصان یې نشته په سورة القدر کې انا انزلناه فی لیلة القدر بدی کہ اللہ جل شانو فرمائی چې تنزل الملائکۃ والروح مطلب چې جبرئیل علیہ السلام او فرشتیم په لیلۃ القدر کې راکوزیږي او موږ د علماء کرامو اوریدلی دي چې قران مجید نازلېدل ختم شوی نو حضرت جبرئیل بیا ناراضي دنیا ته نو بدی کې خو تضاد ده مطلب د صورت کې خدا دی تنزل الملائکۃ والروح فرشتیم راضي الروح حضرت جبرئیل علیہ السلام هم راکوزیږي په لیلۃ القدر کې او موږ د علماء اوریدلی چې جبرئیل خو اوس نه راکوزیږي هغه د نزول وحی نه پس نه راغله نو په دې کې خپل منځ کې تضاد نشته مسلمانه ګوره علماء کرام چې فرمایي چې جبرئیل نه راکوزیږي نو هغه دا وایي چې اوس وحی نه راوړي نور خو د اهمو کارونو د پر جبرئیل راکوزیږي او وحی نه راوړي حضرت جبرئیل علیه السلام نه راکوزیږي د ځان سره وحی نه راوړي دا مطلب دی دا مطلب نه چې سره نه راکوزیږي دې کې څه تضاد نشته د الله د پاره د جمع لفظ استعمالول جایز دي که ناجایز یو مولوی صاحب وایي چې دا شرک دی ځکه الله یو دی او د جمع لفظ ور ډیرو د پاره راځي نه د ادب د پاره استعمالول شي څه نقصان نشته جمع صيغه استعمالول شي قران مجید ګوري نه الله جل شانو د ځان د پاره د جمع صيغه استعمالي ولقد كتبنا في الزبور مونږه ولقد اتینا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب مونږ ورکړو وایي کې په دې خبر ځان د پاره جمع زیاده ادب صيغه ده هیڅ نقصان نشته دي که شرک نشته ښه شرک تعلق ته زړه سره دی وایي کې په دې خبر باندې سوال غوړي روګد دی هوسو ډاکټر ذاکر نایک صاحب هغه وایي چې قرآن لا نجس لاس ورول دا جایز دی یعنی په ګنده لاسو قرآن راغستل چې انسان بیا اودسه جایز دی او کافر لم قرآن ورکولی شي او د هغه دلیل دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خطونه لیږلي وو بادشاهانو ته نو بادشاهان خو کافر وو په هغې کې بسم الله وه او بسم الله قرآن دی نو غیر مسلمو ته قرآن په لاس کې ورکړی دویمه خبره د هغه دلیل دا دی چې بعض علماء کرام وایي چې لا یمسه الا المطهرون قرآن کې دي چې دی لبا صرف پاک خلق لاس ورولي نو د دې نه مراد خو فرشتي دي او لوح محفوظ والا قرآن الله یادوي دا دویمه خبره چې لوح محفوظ والا قرآن الله جل شانو یادوي دا صرف قول دی د مفسرینو دا څه دی قول دی د مفسرینو نور اجماع امت په دې باندې دا تمام مذاهب په دې باندې چې قرآن له ګنده لاس وروړل دا ناروا دي
لا یمسه الا المطهرون. او دغه ډاکټر ذاکر نایک صاحب دا یو خبره چې دا چې دین مراد د فرشتو لاس ته چې فرشتي صرف هغه ځای له لاس ورولې شي چې لوح محفوظ دی بل څوک ول نشي ورولې. دا خو یو قول دی پوهېږې په دې خبره باندې. او دویمه خبره چې دا کړې ده چې قرآن کافر له ورکولی شي په لاس کې. او ځکه نبي علیه صلات وسلام خطونه چې لیږلي نو کافرانو بادشاهانو په لاس کې اغوستي وو او هغې کې خو بسم الله او بسم الله قرآن مجید دی. که کافر چېرته پاکي که نه پوهېږي مطلب درې غسل یې کړی یا اودس یې وکړو نو هغه له قرآن ورکولی شي څه نقصان یې نشته. البته انما المشرکون نجس چې مشرکان پلیت دي هغه د هغه شرک یادوي پوهېږي باطني نجاست یادوي چې شرک دی. نور که هغه ظاهرا پاک شي زموږ مذهب دا دی اودس وکړي یا غسل وکړي نو قرآن ولا په لاس کې ورکولی شي. دویمه خبره دا تا چې کوم دلیل بیان کړی یا ډاکټر ذاکر نایک صاحب بیان کړی دا 100% غلط دی. د هغې وجه دا ده چې د سیرت کتابونو لیکلي امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې لیکلي دي چې نبی علیه صلات وسلام چې کومو صحابو له خطونه ورکړي او هغه هلته بادشاهانو له تلي نو بادشاه له په لاس کې خط نه دی ورکړی دقې صحابي ورته هغه خط ویلی دی. زاد المعاد کې علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي کافر له په لاس کې خط نه دی ورکړی پوهېږي. او کم کافر له چې په لاس کې خط ورکړو نو هغه ته هغه خط اغستی او دا صحابي نو ټوکړې ټوکړې کړو. ځکه نبي علیه السلام خیرې وکړې اللهم مزقهم کل ممزق یا الله داسې ټوکړې ټوکړې کې څنګه چې زما دا خط ټوکړې ټوکړې الله جل شانو هغه د ایران هغه بادشاه ټوکړې ټوکړې کړو خاندان یې ول نیست نابود کړو پوهېږې. دغه دواړه دلایل د ډاکټر ذاکر نایک 100% غلط دي. کم پیزار چې الټا یي هغه نیغول شرعن څه حکم لري؟ ښځې وایي چې الټه پیزار باندې الله لعنت وریږي نو اسې الټه چې پیزار پروت نو ښه خبره خو نه ده ګندګي خرابېږي او پیزار خلک سیده ږدي الټه نه ږدي. دویم د لعنت ته خبره دا فضول خبره ده چېرته نشته. د مولانا مودودي صاحب تفسیر د هغې مطالعه کول صحیح دی او که نه د هغه تفسیر اتنټک نه دی. مولانا مودودي صاحب دا تفسیر د عامو خلکو دپاره لیکلی و خو د عامو خلکو دپاره کتل هغه درست نه دی لیکلی و. د عامو خلکو دپاره هغه د عامو خلکو دپاره کتل درست نه دي. چا سره چې علم نه هغه تفسیر به نه ګوري ځکه په هغې کې ځای په ځای داسې غلطۍ موجود دي چې هغې باندې عام سړی نه پوهېږي نو خراب به شي. دویمه خبره چې اتنټک دی که نه اتنټک نه څه مطلب که مستند دي نو په هغې کې څه بعضې خبرې مستند شته او بعضې پکې داسې دي چې هغه منګړتې دي غلطې دي یا ډېرې کمزوري دي. بعضې خلک د قرآن مجید نه پال وباسي پال داسې کول درست دي که بالکل ناجایز دي ناروا دي. د پال هېڅ حیثیت نشته په دین اسلام کې د استخارې حیثیت شته شرعي د پال حیثیت نشته دا ټول ناروا دي دا څیزونه ښه. او دویمه خبره دا ده که د قرآن نه کم سړي پال راویستو نقصان یې واوره که د قرآن نه کم سړي پال راویستو لکه خلک کوي قرآن एकदम کلو کي هغه آیت باندې سترګې پټې کړي او ګوته راشي وایي دا کار به زه داسې کوم که دا آیت راغی او که دا داسې که چېرته د قرآن یو آیت راغی او په هغې کې درته اشاره وه چې دا کار وکړه او دا هغه وکړو چېرته او په ده باندې هغه بد راغی نو د قرآن سره به اعتقاد خراب شي عقیده به خراب شي دی بیا وایي چې دا لا څنګه قرآن دی نعوذ بالله دا نقصان دی. پرون تاسو په درس کې ویلي چې زموږ عقیده دا ده چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې ګناه نه کېږي او وروسته هم ترې ګناه نه کېږي. حالانکه زموږ استاد دی هغه وایي چې دا عقیده خو د شیعګانو ده نبوت نه مخکې د انبیاء کرامو نه ګناه کېدی شي. بله ورځ به وایي چې شیعګان خدای ته یو وایي نو ته ورته مه وایه ځکه دا خو د شیعګانو عقیده ده پوهېږئ په دې. بله ورځ به وایي چې نبي علیه السلام ته شیعګان پیغمبر وایي نو تاسو ورته مه وایه ځکه دا خو د هغې عقیده ده. ای مسلمانه ما ته پرون داسې خبره کړې وه چې په دې کې چې د نبي انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او وروسته ګناه کېږي که نه په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی په خپل منځ کې. بعضې علماء کرام فرمایي چې نه مخکې ګناه کېږي او نه وروسته ګناه کېږي. دا زمونږ هم مذهب دی دا شیعګانو هم مذهب دی پوهېږئ په دې خبره باندې د هغې هم دی خو د هغې لږه اضافه ده. هغې وایي چې زمونږ کم امامان دي نو هغه هم د انبیاء کرامو په شانتي دي او د هغې نه هم دغه شان ګناه نه کېږي پوهېږئ په اضافه ده په هغې کې او زمونږ صرف دومره عقیده. او ځینې علماء کرام فرمایي د نبوت نه مخکې ته ګناه کېدی شي وروسته ته نشي کېدی هغه هم وړه ګناه لویه ګناه نه. او درېیمه خبره چې بعضې علماء کرام فرمایي چې د بلوغت نه مخکې ته کېدی شي د بلوغت نه وروسته ته
نشي کېدی. دا خو اختلاف په خپل منځ کې دی د اهل سنت والجماعت. همون خپله عقیده بیان کړه چې اکثر مذاهب په دې طرف باندې دي چې د انبیاء کرامو نه د نبوت نه مخکې او نه د نبوت نه وروسته ګناه کېږي. پوهېږې په دې خبرو باندې. نو ته به بله ورځ وې زموږ استاد محترم دی په اسلام آباد. هغې ورځ زه په هغه ورځو کې د هغې شاګرد نه وم چې هغه ما سره فیسبوک کې ایډ و. نو چا هغې خپل تصویر یو شیر کړی و چېرته تورې کپړې وې. نو چا پې لاندې لیکلي وې تورې کپړې خو شیعګان اچوي. نو ما ورته وایي چې څو پورې شریعت لباس ته او خوراک ته حرام نه وي ویلی د چا پلار هم ورته حرام نه شي ویلی. پوهېږې په دې خبرو؟ څو پورې چې یو لباس ته شریعت حرام نه ویلی او څو پورې چې یو خوراک ته شریعت حرام نه ویلی. پوهېږې هغې ته څوک حرام نه شي ویلی. دا اختیار چا سره نشته. او یو نور څه اصول مې ته بیان کړي مخکې په یو درس کې. نو ما ورته تورې کپړې شیعګانې چې بله ورځ به وایي چې شیعګان چکن خوري نو ته چکن مه خوره. په دې لږ عمل وکړه ځکه ډېر غیرتي که نه په دې عمل وکړه. شیعګان تکیې خوري زه به تکیې نه خورم. شیعګان اوبه څکي زه به نه څکم بیا به دې پته ولګي. نه کم څیزونه چې متفق دي هغه متفق دي اتفاق دی په هغې باندې. کم څیزونه چې د هغې سره اختلافي دي نو په هغې کوشش پکار دی. وصلی الله تعالی